تمرکز امارت اسلامی بر تطبیق پروژه‌های زیربنایی در کشور از بیش از 700 پروژه انکشافی و زیربنایی در سال جاری در ولایت غزنی، بیش از 550 پروژه آن تکمیل و بیش از 160 پروژه آن تحت کار می باشد. سخنگوی مقام ولایت غزنی می گوید هزینه مجموعی این پروژه ها در حدود بیش از 7.5 میلیارد افغانی است که این پروژه ها بیشتر شامل اعمار سرک‌ها، مراکز صحی، مراکز آموزشی، بندها، چکدمها و کانال‌های آبی می باشد. به طور عمده در سال جاری در ولایت غزنی حدود بیش از 700 پروژه تحت کار بوده که لله الحمد حدود بیش از 550 پروژه آن تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است و همچنان حدود 160 پروژه دیگر تحت کار است که ان شاء الله تکمیل خواهد شد. از این میان 16 مراکز صحی است و بیش از 60 مراکز تعلیمی که شامل مکاتب است و حدود 400 پروژه سرک، بند، کانال و چکدمها هستند. باشندگان این ولایت میگویند با حاکمیت نظام امارت اسلامی توجه بیشتر در بخش مدیریت آبها، اعمار سرک‌ها، تعلیم و تربیت و خدمات عامل منفعه صورت گرفته است. آنان خواهان تطبیق پروژه‌های بیشتر در این بخش‌ها را دارند. د افغانستان اسلامي امارت په راتګ سره په زیربنایي پروژو کې ډېر پرمختګ شوی دی. همداشان په تعلیم و تربیه کې خاص توجه شوې ده او د ښاري پراختیا، د خامو سرکونو د پخولو او د کانالونو د جوړولو، د اوبو د مدیریت او د ښار ښکلا ته ځانګړې توجه شوې ده. همین پروژه تا به حالی که صورت گرفته ما از خیلی خوشحالیم از امارت اسلامی. ما خواهان از این که بیشتر از این همین پروژه چی شود که مردم بیشتر در کار آغشته شوند. موږ ډېر خوشاله یو چې موږ د اسلامي امارت تر سیوري لاندې ژوند کوو او دوی پر موږ باندې حاکمان دي. دغه ډېره غټه زموږ لپاره ډېر د خوشحالۍ زیری دی. وروسته بیا که موږ راشو د کابل غزني لویه لار ده، دوی موږ ته ډېر خدمت کړی دی. موږ هر وخت له دوی سره او دوی له موږ سره دي. موږ نور هم غواړو چې تر څو دوی موږ ته خدمت وکړي، نورې پروژې راته فعاله کړي. این در حالی است که امارت اسلامی بر تطبیق پروژه‌های بیشتر در کشور تمرکز داشته. به گفته مقامات هدف از تطبیق این پروژه‌ها کاهش فقر و ایجاد اشتغال از طریق توسعه زیرساخت‌های بلند مدت می باشد.